د ژمي په راتلو سره او د هیواد په سراسر کې تر اوسه اضافه له 15 کسانو څخه په افغانستان کې معتادین د یخنۍ له وجې مړه شوي دي چې یوازې د هرات په ولایت کې 14 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. اعتیاد د ټولو ننګونو ترڅنګ یو ستره ننګونه په نړۍ کې بلل کیږي چې د هرې ورځې په تیریدو سره د ښه بازار په درلودلو سره دا بده پدیده لویږي او په وروستیو کلونو کې تریاک په هیواد کې زیات کښت شوي دي چې له امله میلیونونه افغانان په بېلابېلو مخدره توکو باندې روږدي شوي دي. بدبختانه نن ورځ زموږ په ټولنه کې د مخدره توکو کارول ډیر شوي دي چې زیات شمېر روږدي کسان خطرناکه مخدره توکي لکه تریاک، هیروین، کوکاین، حشیش یا ماریجوانا او LSD کاروي. خو ولې څوک غواړي چې مخدره توکي وازموي؟ بدبختانه زیات شمېر ځوانان د یوازیتوب، ناکامۍ، رواني فشارونو له امله روږدي کیږي چې خلاصون له دې عمل څخه اسانه کار نه دی. دا چې ولې دا بده پدیده په هیواد کې مخ په ډیروالي ده او اصلي لاملونه یې څه دي، غواړو چې تاسو ته یې در څرګند کړو. یو معتاد کس د خپل عمل لپاره په غیر قانوني او اخلاقی کارونو لاس وهي. کورنۍ د دغه اعمالو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي؟ که چیرته د کورنۍ محیط سالم واوسي، یو ماشوم مهر او محبت زده کوي. بررسیانې ښایي دا چې که چیرته یو ماشوم ته ښه پام ونه شي او یا دا چې زیات وڅېړل شي، نو ماشومان په بېلابېلو لارو روانېږي. هغه ماشومان چې په یوې کورنۍ کې نه لویږي د کورنۍ عاطفې څخه بې برخه وي، د نورو محبت او عاطفې نه احساسوي او د کور په پرېښودو سره، د مکتب په پرېښودو سره له ټولنې سره مخالفت کوي او بالاخره په راتلونکي کې روږدي کیږي. رواني ستونزې تر ټولو څخه مهم عوامل دي چې انسانان روږدي کوي او د دغې ترڅنګ مخدره توکي هم رواني حالاتو ته زیان رسوي. ښکاره ده چې د دې اصلي لامل د کوکنارو تولید په دې هیواد کې دی او د دې ترڅنګ اصلي لاملونه یې ناامني په دې هیواد کې، د مخدره موادو د مافیا شتون په دې هیواد کې، د مخدره توکو تولید او قاچاق او د تریاکو د قیمت لوړوالی له اصلي لاملونو څخه بلل کیږي.
د دې هیواد د ګاونډیانو ضعیف عمل کرد د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یوې سمې هماهنګۍ نشتون د ګاونډیو هیوادونو له لورې د افغانستان د مخدره توکو لپاره د ښه نړیوال بازار شتون له خارجي عواملو څخه بلل کیږي. د کوکنارو د زیات کښت د دهقانانو بېوزلي او داسې نور لاملونه دي چې د دې سبب ګرځي چې زیات شمیر افغانان په دې بوټي باندې په مخدره توکو باندې روږدي شوي دي. تقریبا 90% کې افغانان د ایران په هیواد کې په دې عمل باندې روږدي شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د راپورونو په اساس د معتادینو شمیر په دې هیواد کې 3.9 میلیونه افغانانو ته رسیږي چې نږدې 1.5 میلیونه ښځې دي. د ښځو د روږدي کېدو علت په دې هیواد کې د خپلو عزیزانو له لاسه ورکول ویل کیږي او د مخدره توکو په کارولو سره خپل عاطفي دردونه درمل کوي. اوس مهال طالب چارواکي ځینې اقدامات ترسره کړي دي چې د روږدو کسانو شمیر ټیټ شي، خو ممکن ده چې د طالبانو دغه چلند ځینو لپاره ناسم چلند وي، خو زیات شمیر کسان به په دې ټولنه کې له دې عمل څخه وژغوري. په تیر حکومت کې هم د افغانستان پولیسو معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټولول او د تداوۍ په موخه یې روغتونونو ته بوول، خو پخوا کې شرایط د دې عمل د پرېښودو لپاره منظم نه وو، خو اوس د اقتصادي ستونزو د ډیروالي سره د دغه مرکزونو وضعیت لا هم بدتر شوی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې د اسلامي امارت په راتلو سره د مخدره توکو قیمت هم په هیواد کې زیات شوی دی. دا هیواد د نړۍ 90% تریاک تولیدوي او د راپورونو په اساس د افغانستان له مجموعي جمعیت څخه 11% کسان له مخدره توکو څخه ګټه اخلي چې 4.6% یې روږدي کسان دي.